د سیلابونو او سیندیزو اوبو څخه د کرنیزو ځمکو او باغونو د ساتنې په موخه 3 کاله وړاندې د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د سیند پر دواړو غاړو د 10 کیلومتره په اندازه استنادي دیوال جوړ شو، خو د ټیټ کیفیت او د پروژې د نه څارنې له امله اوس دغه دیوال ځینې برخې زیانمنې او له منځه تللي دي. کروندګر وایي د دیوال خرابېدونکی حالت د دوی سلګونه جریبه کرنیزې ځمکې او باغونه د خطر سره مخ کړي دي. دا خو شاش کار لا پوښتې دا تاوانونه ورسول او د اوبه راواوښتلې دغه سیاخواته غنم و دغه ګرده د اوبه لاندې کړل اخوا چې ګر سره خلکو ته تاوان مځکو ته راواوښتلې دا اوس هم دغه چې د مځکې ته وینې چې ګرته د غجې سره ده نو داسې تاوانونه موږ ته رسوي. حکومت جوړ کړي مګر عادي اوس برته ونړېدی. پوښتنه خو زموږ دا ده چې برته دا جوال جوړ شي شاش کال موږ دغه بوانیان ورته کېښولې رود راواوښتي پر دا مځکو بېرېدلو چې مځکې راسوي اوس نه دي اوس موږ برته دغه غوښتنه لرو چې دا جوال را جوړ کړي. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ چې د کرنیز اړخه د دې ولایت د اقتصاد لپاره ځانګړی اهمیت لري، اوسیدونکي یې د استنادي دیوال د پروژې د نه ساتنې په اړه حکومت ګران بولي او غوښتنه کوي چې د دغسې ملي پروژو څخه باید تل حکومت نظارت او څارنه وکړي. د دولت وایم مسؤلیت دی چې د دغسې ملي پروژو ساتنې باید دوی وکړي. دا باید په دولت باندې لازمه ده، ولایت باندې بیا پر هغه مربوطه اداره باندې لکه انکشاف دیت مثال نورې دغسې مربوطې ادارې دي باید وخت په وخت باندې د راسي پوښتنه وکړي ویې ګوري. باید دغونه ساتنه وکړي چې دا ملي پروژې فعاله کړي بیا برته پر وګرځېږي سره جوړوي یا معنا پام پر فکر پر وکړي بس دغسې سره فعاله کړي. د کندهار د کلیو پراختیا ریاست مني چې د ارغنداب رود د استنادي دیوال ځینې برخې ویجاړې شوي، خو دوی په دې برخه کې ځایي خلک ګران بولي. د دغه ریاست رئیس محمد نسیم ایوبي وایي د خلکو د نه پاملرنې او له سیند له منځ څخه د ساختماني چارو لپاره د موادو د ایستلو له امله د سیند اوبو استنادي دیوالونه ویجاړ کړي دي. حتی د دیوال د بیخه څخه دغه ساختماني مواد ایستل کیږي. د دې لپاره که تاسو پوښتنه وکړئ که د ارغنداب د رود مواد موټر په 10,000 دي، د نورو رودو مواد په 2,000 دي، چې دا یوه لویه عایداتي منبع جوړه شوې ده چې دا یوازینی د تخریب باعث دی. دې دپاره مو اقدامات کړي دي چې دغه کار مخه ونیسو. لا به مو انشاءالله هڅې جریان لري. کندهار ولایت کې په پرمختیایي او عمراني چارو کې له وخته د ترسره کېدونکو پروژو پر کیفیت نیوکې کیږي. موده وړاندې د دې ولایت د ولایتي شورا غړو د هغو پروژو د بندېدو ګواښ کړی و چې د ټیټ کیفیت له امله بې دوامه پاتې کیږي. ولایتي ادارې بیا ویلي چې د پروژو کیفیت تر سره کېدونکو قراردادونو کې لومړیتوب دی. قدرت الله رضوان، میلمه راډیو، کندهار.